الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقون. لکه دلته کې الله فرمایي ولا خلال، دوستی بنئ یو دوست بل دوست لا، یو رشتہ دار بل رشتہ دار لا چې دې نشي ورکولی، دغه سپارش نشي کولی. نو احادیث مبارکو کې راځي چې ډېر کسان چې دی هغه به سپارش هم کوي، پیغمبران به سپارش کوي، خدا ټول سپارشونه به د ځانه نه وي، دا به د الله په حکم چې کله ورته د الله حکم وشي. شهید به سپارش کوي، عالم به سپارش کوي، د قرآن حافظ به سپارش کوي، خدا د الله په اذن او اجازت سره، د الله د اجازت نه بغیر سپارش نشي کولی. او دلته کې الله جل شانو فرمای الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقون. دوستان چې دا با په دغه ورځ باندې بعضی د بعضو دشمنان شي. په دنیا کې خو دوستانه کوله، په آخرت کې به د یو بل چې دشمنان شي. الله وایي الا المتقون، سیوا د متقین او پرهیزګارانو نه. چې کوم متقین او پرهیزګاران دي دی به د یو بل دشمنان کیږي نه، دی به التم چې د یو بل دوستانی. نو اوس ما ته په خپل ځل کې ګریوان کې سوچ وکړو چې د متقین او پرهیزګارانو سره دوستانه پکار ده کنه، فاسقان او فاجرانو سره دوستانه پکار ده. چې الله فرمایي الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، دوستان به د یو بل دشمنان وګرځيږي. دنیا کې د چا سره دوستانه کولی، الله وی دغه دوستان چې دي دا به د یو بل دشمنان وګرځيږي. یو به یو ملامت کې مخ کې رکوع کې جدي حالت ذکر شو، یو به استاد وجنه ز جهنم تراغلی، او بل به استاد وجنه ز جهنم تراغلی. الله ته بده یو بل چې په سر باندې شکایت کې یو وای الله دل چې ډبل سزا ورکا، بل به الله دل ډبل سزا ورکا. الله تاسو دواړو له ډبل سزا ده. او چې کوم متقین فرزګاران دي الله وی دا الا المتقون، دا به یو بل بیام دوستانی دی، یو بل ملګرتیا به کوي، د الله په وړاندې به سپارش کوي، د الله نه بغواړي. نمنګ په دنیا کې دغه نافرمانو په سنختیو، د نافرمانه فاسقانو فاجرانو دوستانه کو، د نیکانو سره ناست زمنګ نه د خوخه، د علما او صلحاو سره ناست زمنګ نه د خوخه. څوک چې زمنګ د ایمان خیال ساتي، څوک چې زمنګ د آخرت فکر کوي، زمنګ سره د منګ ته سجده د هغوی سره ناست نه د خوخه، د هغوی سره په ناست باندې منګ ته ځان بدی ښکاري. او چې دنیا پرس خلق دی، دنیا په نشه کې مس خلق دی، د آخرت نه لري خلق دی، د آخرت طرف ته سوچ هم نشته، دنیا په نشو کې مست دي. د هغوی سره ناسته باندې موږ ته ځان، د هغوی سره موږ ته ځان چې دی هغه فخر محسوسوو. خو الله دغه فخر نه هغه دغه فخر به دشمنی وګرځيږي، د یو بل سره به دشمنی نه کوي په دې باندې. او 15مه سپاره کې په سورۃ کهف کې واقع هم راشي، یو فاسق د بل فاسق چې دی هغه به دوستي، البته واقع تفصیلا ذکر شي ان شاء الله. نو آخرت کې به الله جل فرمایي آخرت کې به دی وي کاش افسوس چې دا پلان کې خو می دوست نه وینولې، دا پلان کې فاسق فاجر دا کافر می دوست نه وینولې، د د په ځای د نبی له سلام دوستانه کړي وي، د د په ځای د نبی له سلام ملګرتیا کړي وي، اوس براته نجات او خلاصې ملاو شو. خود دغه فاسق فاجر ګناګار کافر ملګرتیا مې وکړله، دغه دوستانه مې وکړله، اوس مې دشمن وګرځېدو. او دا دنیا کې هم ده چې څوک چاله نقصان وکړي لکه وایي دشمن خو مې نه، نو آخرت کې ول دغه نقصان ورکوي جهنم ته غورځوي، نو دی دشمن وګرځېدو. او چې کوم متقی دی هغه به ستا د آخرت د فکر کوي چې دنیا جون خو اسم تیریدونکی دی چې د آخرت د نقصان نه بچي، آخرت چې دی جوړ شي، د آخرت د غلوی نقصان نه بچي، او د آخرت د نعمتونو چې دی هغه جوګه وګرځيږي.